اوس یو بلې اهمې مسلې ته به اشاره وکړو. دا ډېره اهمه او بنیادي مسله ده او زموږ په دې ملکونو کې په دې باندې لویه جګړه روانې هر کال. هغه دا چې په رؤیت کې اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه. د رؤیت په دې مسله کې اختلاف د مطالعو د سپومۍ معتبر دی او که نه. په بلې طریقې سره به داسې ووایو چې آیا په یو ځای کې سپومۍ ولیدی شوه نو په ټولو مسلمانانو لازم دي چې روژه ونیسي او اختر کړي، که نه د هر ملک دپاره ځان له رؤیت دی. اول خو دې مسله کې دا خبره یاد ساتئ چې په دې خو اتفاق دی چې اختلاف د مطالعو شتي، لازم اختلاف د مطالعو شتي. خو بیا آیا دا اختلاف معتبر دی او که نه؟ نو په دې کې بیا د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی او دا د جمهور العلماء قول دی، هغه وایي چې په یو ملک کې او په یو علاقه کې سپومۍ او میاشت ولیدی شوه نو څومره مسلمانان چې په دنیا کې دي دا ټول به د هغوی تابعداري. یعنی مثال کې په سعودي عرب کې میاشت ولیدی شوه، بس په ټوله دنیا کې چې څومره مسلمانان دي هغو به روژه کوي. که دلته د اختر میاشت ولیدی شوه هغه اختر کوي. لازم نه چې سعودي عرب او دا مسله را روانه سعودي عرب د رؤیت سره ولې خبره تړلی کېږي. که بل ځای کې میاشت ولیدی شوه د سعودي عرب نه مخکې مو هغوی ولیده او ښه مسلمانانو ملک ته مسلمانانو ولیده نو بس چې د یو ځای کې ولیدی شو لکه ټوله دنیا کې چې ولیدی شو. یو قول دا دی. دوی دلایل څه بیانوي؟ اکثر دلایل د دوی دغه عام روایتونه دي لکه صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. پیغمبر وایي چې کله تاسو میاشت وینئ روژه کوئ، چې تاسو میاشت وینئ بوزه. وایي دا خطاب ټول امت ته دی چې تاسو میاشت وینئ. دا پکې نه دي ویلي چې بعض علاقو والا که ولیده یو هغوی دې روژه کوي او دا نور دې نه روژه کوي. دا قسمه خبرې پکې نشته. بل دوی کې بعض دا وایي چې په دې سره په امت کې اتفاق راځي، یعنی عقلی خبرم کوي. وی په دې سره په امت کې اختلاف ختمیږي، اتفاق راځي چې دا رؤیت ته ټول یو شي. معنی دا چې په یو ځای کې سپومۍ یا میاشت ولیدی شي نو دا د ټولو دنیا دپاره شوه، ټولو دنیا د مسلمانانو دپاره، نو په ټولو کې به اتفاق راشي. دویم قول دا دی او دا د امام شافعي مذهب دی او د امام احمد یو قول دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې له ترجیح ورکړې ده او نور هم ډېرو محققینو علماو او معاصرینو مشهورو علماو کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله او داسې نور، هغوی دې له ترجیح ورکړې ده چې ان لکل بلد رؤیتهم، د هر علاقې دپاره خپل رؤیت دی. په کوم علاقه کې چې میاشت ولیدی شوه نو د هغوی دپاره دا حکم ثابت شو، کوم چې لرې دي د هغوی دپاره نه. معنی دا چې دوی اختلاف د مطالعو معتبر ګڼي، اختلاف د مطالعو دوی معتبر ګڼي. او یعنې زړه په دې مطمئن دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی او هر علاقې ورله پکار دی چې د خپل رؤیت اهتمام وکړي. بیا هم زه دا خبره کوم، دا مسله خو تفصیلي ده خو راټولو مې هغه ده اخري خبره چې اختلاف پیدا کول نه دي پکار. یو سړی اوس موږ نه دا تپوس کوي ښه موږ څه وکړو، دا خو ستا وایي چې په دې مسله کې اختلاف دی نو موږ څه وکړو. نو جواب دا دی چې کوم ملک کې اوسېږي او هغوی کومه طریقې په هغې عمل کوه. بلکې شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا دریم قول ذکر کړی دی، وایي نن سبا عمل هم په دې روان دی چې هر ملک د خپل باچا د حکم تابع دی. نو چې کوم ملک کې ته اوسېږي او کومه طریقه د هغوی هغه ورسره کوه، اختلافات مه جوړوه. بعض داسې د ځان نه به دغه جوړ کړي یاره جي دا سپومۍ چې څوک کیني او دا حکومتونه او په دوی زموږ یقین نشتي، په دوی زموږ یقین نشتي او چې دا به یې لیدلي او که دا به یې نه. جواب دا دی چې الله ته به دې نه مکلف کړی چې ته دومره جوهر ورکوشه په دې مسله کې. که چېرته دوی تا ته دروغ ووایي
د کمیټۍ والا یا د حکومتونو کې حکومت تا ته دروغ ووي چې او موږ سپوږمۍ د رمضان لیدلې ده یا موږ د اختر لیدلې ده، تا پې عمل وکړو، الله د قیامت په ورځ د هغوی نه تپوس کوي، تا نه کوي. نو دا خبرې په منځ کې راچول چې کمیټۍ والا زموږ نه دي خوښه، حکومتونه موږ ته دروغ ووایو، دا هم هسې خبرې دي. نچوړ د مسلې دا دی، صحیح ده چې دا مسله اختلافي ده، خو نن سبا عمل په دغه قول باندې روان دی، لکه څنګه چې شیخ ابن عثیمین رحمه الله ویلي چې اکثر مسلمانان د خپلو ملکونو د مشرانو تابعدار دي چې هغوی ورته کومه ورځ وښیي چې موږ سپوږمۍ لیدلې ده یا نه هم لیدلې، دوی په هغې باندې عملي. نو همداسې کول پکار دي او د اختلافاتو نه ځان لرې ساتل پکار دي، او ځان له اخترونه او ځان له روجې دا په مسلمانانو کې اختلاف پیدا کول دي.